ملت غږ د بصیر مینهپال په نوم د یو ممثل د $0 غلا افشا کړه. یو ورور له کاناډا څخه 4 غریبانو ته چې هغه د دوی په اصطلاح یو پاپړ والا دی، یو پرتګاشو والا دی، یو حاجي بابا سپینټر او یو اجاڼۍ ده. دا یې رالېږلې وې، خو بصیر مینهپال د کیمرې مخ ته هر یوه ته $2.5 امریکایي ډالر ورکړي وه، خو کله چې ویډیو بنده سوې بیرته ورڅخه اخیستې وې. دا پیسې له نیکه مرغه موږ ترلاسه کړې، کس ته مو وسپارلې، خو هغوی ویل چې دا ځل موږ دغه $10 پر 10 کسانو تقسیموو. 200 یې همدغو کسانو ته چې دلته موږ ته شکایت کړی و، مرکې کړي و، هغوی ته ورکړې، او 800 یې نورو مسکینانو ته ورکړې. خو نن د بلې غلا ثبوت درته یږدو. د همهغه 4 کسانو لپاره چې پرتګاش والا دی، پاپړ والا دی، سپینږیری بابا دی او اجاڼۍ ده. له امریکا څخه بل ورور $10 ورته راستولي دي. مینهپال دغه یوه ویډیو چې هر یوه ته د کیمرې مخ ته $2.5 ورکوي، دغو دواړو ته لیږلې ده. یو په کاناډا کې دی حاجي صاحب ناست دی، یو په امریکا کې دی. د دې کس ته هم $10 دي، د دې ته هم $10 دي، هغه ته استولي دي. دا ویډیو یې دواړو ته لیږلې دي چې ستاسو زکات او خیرات ورسېدی. راځئ د مرسته کوونکي هغه غږ واورو چې له امریکا څخه و مینهپال ته پیسې رالیږلې دي. سراپۍ ته مې ویلي دي د کندهار سراپۍ انشاءالله الرحمن یو سړی زنګ در وهي، خبره به هغه پیسې امانت به تا ته درکړي، بیا به ته هغه هغه زما ورونو هغه حاجي بابا که اجاڼۍ و هغو ته به سره تقسیم کړي د خیره سره. اجاڼۍ ته چې د خیره سره شیان رانیسي، زه هم ښه به یې نه که دا داسې څوک ونه لري، نه په کور کې مشر دغه نه لري، نو چې بازار ته بوځې څه سودا مودا یې روکړي، دا د کور خوراکیات سره پوره کړي، نو به بیا ښه انشاءالله. راځئ اوس هغه غږ واورو چې مینهپال پیسې ترلاسه کوي او مرسته کوونکي ورور ته وایي چې په امریکا کې ناست دی چې دا پیسې زه څنګه ورکم و دغه 4 کسانو ته، پرتګاشو والا، پاپړو والا، سپینږیری او اجاڼۍ. راځئ دا کلیپ په ګډه واورو. نن به زه ورسم شی ورته تحویل کړم، سبا به د خیره سره بره انشاءالله هغه ستا مستحق کورنۍ ته ورسو. ماز به مې دومره سره خلاص کړې چې څنګه وکړم او څه چم وکړم، څومره ورکړم، خوراکي توکي ورانیسم او که څنګه وکړم، دغسې مې ماز سره خلاص کړه. چا ته یې ورکړم په هغو یو خاص مې سره یو خو هغه حاجي اکا، یو پاپړ والا او یو پرتګاش لرګیانو انګیا به چې خرڅولې و هغو، بس هماغه به بعضې راوښیې سر خلاص چا ته څومره ورکړم او څنګه وکړم، چی شي وکړم، دغه ترتیب یې ته ما ته په لاس راکړه، قربانې سمه. راځئ اوس هغه غږ واورو چې له امریکا څخه ورور $10 لیږلي دي او مینهپال ته وایي چې دغه $10 باید چا ته ورکول سي او څنګه تقسیم کړل سي. راځئ ورته غوږ سئ. نو انشاءالله الرحمن دغه 4 نفران چې پیدا کړله د خیره سره 2 دانې ازموښونه وه، یوه دانه هغه حاجي بابا و، هغو ته به $2.5 په لاس ورکړي. ورته دغه ورور ته بس خپل هغه د روژې دپاره خپل کورو ته مو ښه په تسلي سره شیان ورته واخلئ، ښه په ارامه روژه یې تېره کړئ، ښه عبادتور روژه تېره کړئ انشاءالله الرحمن د خیره سره، چې تاسو سره دغه مشکل نه وي چې موږ باید چې څنګه وکړو، د کومې خوا راسي او څنګه وکړو. نو بلد یې خپل په پوهېږي، شکر دی الحمدلله، غټ خلک چې په پوهېږي. هغه سپین سرې مور چې و اجاڼۍ چې و هغه داسې نه وي چې یو څوک یې خطا باسي، پیسې د لاسه ورڅه وباسي. نو په دغه روژه کې به د خیره سره ته به داسې وکړې چې ته به څه سامان او دا شیان به ورانیسې، مثال یا به دا در سره بوځې یا مثال هغه دی ته چې دا نه وي د هغه سامان یو څه ورانیسه او یو څه پیسې چې پاتې سي، هغه څو چې پاتې سي هغه په چا ته په لاس ورکړې، ولې چې خامخا یو ډاکټر دی او مثال هفته بعد میاشت بعد بیا د جې یو ضرورت یو شی پیدا سي. راځئ هغه کلیپ واورو چې مینهپال و مرسته کوونکي ته ډاډ ورکوي، په یوټیوب کې ویډیو ورلیږلې ده چې دغه د ستاسو زکات ورسېدی. راځئ چې دا غږ هم واورو. ډېرې دعاو همدغه درته کولې، تاسو یې خپله هغه دې غږ واورېدې، د اجاڼۍ مور کې ټوله کار نور جوړ و، خالي دغه اجاڼۍ مورکه ورکه و سر دې خلاص و چې هغه هم هغه بلې خورکۍ غږ ته واورېدې چې هغه همسایه وه، دغه اجاڼۍ کر راغلې وه، سر دې خلاص د ګولې ډوډۍ د پیدا کولو دپاره هغه هم کونډه وه، سر دې خلاص و، د هغې هم د هغه 15 لوڼې وې، سر دې خلاص و چې زما په یاد اولاد یې لا نه درلودې، بس یوازې تکې تنها وه، سر دې خلاص و، ویډیو به دې لیدلې، خبرې به دې اورېدلې. نو هغې اجاڼۍ کور ودان چې بس را پیدا کړله، نو بیا مې ویډیو کامله سوله پورته مې کړل، کنې د دا نور درو سره مې هغه د کومک وختي کړی چې تاسو تیم په جریان باندې شریک کړی وې،
او پاتې سو دغه اجاڼۍ مورکه ورکه وه. اجاڼۍ مورکه مې هم بس پیدا کړله د خیره سره. نو بس یو ځواني او کومک همکاري به بس تل را سره کوي. سر دې خلاص و بس چې د غریبانو غږ اوري دا نوي ویډیوګان چې خپرېږي خپل وس او توان به نه راسه سپموي. السلام علیکم الله دې جوړ اوسې خوشحاله اوسې الله پاک جل جلاله دې ژوندی لره. تاسو چې له کومو غریبانو سره کومک کړی و هماغه ویډیو هم دا د نشر سوله. ډېره زیاته مننه قربان دې سم. کله چې د مینپال غلاوې افشا سوې چې له ایران څخه یو ورور 5 میلیونه تومنو ته رالېږلي وي ورکې سوي دي. یو ورور یوې اجاڼۍ ته چې تاسو یې مخکې ویډیو ولیده په لاندې لینکونو کې به هم تاسو هغه راپور ولولئ. د مورکۍ غږ ته به غوږ سئ. $500 یې ورڅخه ګرځولې وې ترڅنګ د دغه 4 کسانو څخه چې له کاناډا څخه یو دوست ته زکات رالېږلي و ده ګرځولې وې چې موضوع افشا سوه چې پیسې بیرته ترلاسه سوې او دغه موضوع چې اوس $1000 دی. راځئ د دغه مرسته کوونکي هغه غږ واورو چې د کندهار له مسؤلو چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید دا پیسې ورته ترلاسه سي. راځئ ورته غوږ سو. ما دغه بصیر مینپال ته $1000 راستولي وې د روژې پر 3 باندې چې دغه 4 کسانو ته سرور وبېشي. هغه د ویډیو جوړه کړې وه په یوټیوب کې راچولې وه. اوس موږ سره یې شیر کړله. موږ ولیدله په یوټیوب کې ویډیو کې دا کړي وو چې د امانت ور ورسوي تر دې پورې. خو هغه یې بېرته ورڅخه اخیستي وو چې کیمرې یې بندي کړې وې. هغه امانت یې بېرته ورڅخه اخیستی وو. په امانت کې یې خیانت کړی وو. او دلته زموږ یو بل ورور د کاناډا څخه هم دته $1000 راستولي وې. هغه اوس ورڅخه واخیست چې د ده څه. نو زما د کندهار د امنیه قومندان او نورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دی سر راټینګ کړي راویې نیسي دغه بصیر مینپال او دا پیسې ورڅخه واخلي او دا زموږ ورور بسم الله وطن دوست دی ور وسپاري. دوستانو هغه $1000 پرون موږ ته ورسېدلې ما ترلاسه کړي دي. انشاءالله د جمعې په ورځ به دغه $1000 زه وویشم پر هغو مسکینانو چې هغه مستحق دي. بیا به تاسو ویډیو دلته پر دې پاڼه هم وګورئ او دا ویډیو به همغو کسانو ته چې کومکونه یې کړي هغوی ته به هم ورسېږي. البته داسې چې د هر کس نوم، د کورنۍ د غړو شمیر، د پلار نوم، د ټلیفون شمیره به هم وي چې دغه دوستانو چې کومکونه یې کړي دي دوی که غواړي له دغه کسانو سره خبرې وکړي ډاډ ترلاسه کړي هم زنګ وروالی سي او که د بیا ځلې لپاره له دغسې مسکینانو سره کومکونه کوي هم دوی نور سره په اړیکه کې دي. مرسته کوونکی او مرسته ترلاسه کوونکي دواړه سره په اړیکه کې دي. دوی خپله ښه سره پوهېږي چې څنګه کومک وکړي څنګه کومک ترلاسه کړي. ډېره مننه.